دا کانال د افغانستان په 3 ولایتونو بلخ، جوزجان او فاریاب کې تیریږي. دا کانال 280 کیلومتره اوږدوالی، 102 متره پلنوالی او شاوخوا 8.5 متره ژوروالی لري. د کوش تیپي کانال کیندنې چارې 2 برابره چټکې شوي دي. دا وخت یاد کانال کې 3200 ماشینونه مصروفه دي او تقریبا 5500 کارګر پکې په کار بوخت دي او زرګونو نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې. دا کانال به د افغانستان په زراعت کې تاریخي او نه هیریدونکي بدلون راولي. شپه او ورځ کار پکې روان دی چې یو ټیم د سهار له 9 بجو تر مازدیګر 4 بجو او بل ټیم تر سهاره په یاد کانال کار کوي. یاد کانال د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ کې د امو له سیند څخه رابیلیږي، بیا د حیرتانو له اوږدو دښتو څخه تیریدو د دولت آباد او د جوزجان ولایت د اقچې ولسوالۍ څخه په تیریدلو په 3 ولایت فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې پای مومي. د دې کانال د جوړولو طرحه د داود خان وه او ولسمشر غني کارونه پیل کړل. په 1999 کال کې د افغانستان ملي شرکت ته د جوړولو امر وکړ. په 1400 کال کې 500 میلیونه ډالر بودیجه ورته پیدا او د کیندنې چارې پیل شوې. خو د افغانستان سقوط وروسته یې چارې وځنډېدلې چې د بیا ځل لپاره اوسنی حکومت افتتاح او چارې پیل کړې. د دې کانال په بشپړېدو به شاوخوا 2.5 لکو افغانانو ته د کار زمینه برابره شي. د افغانستان وچې دښتې به زرغون او آبادې کړي. که د هیواد په آبادۍ خوشحالۍ کوي نو ضرور دا ویډیو شیر کړئ او د لا نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.